موږ راغلو ولسوال صاحب محترم په خپله دغه غوښه تاسو ولیدله چې بیخي دغه د لیدو وړ هم نه ده، بیخي که سپېږمو ته څوک زیاته نږدې کړي بیخي انسان بېهوشه کوي. دغه که دی په دغه خلکو باندې دغه غوښه خرڅوي، ولسوال صاحب ستاسو اجرات به صحیح دغه شان د کسبان چې د مردارې غوښې خرڅوي په خلکو باندې؟ د موږ اجرات به دا وي چې دا خلک به کانټینر ته اچوو، دوکان به یې مرولا کي او دا شاپه دا لرې کړه، دوکان دې بند کړه، دغه بله مرولا که زه هغه هم لرې کړه، هغوی لرې کړه، روغه ته دې ورته ورسه مکمل چټه دی دې طرف ته دې نور یې ورسه بل طرف دا به لږ ورته هم لرې کړه، لرې کړه، دا به مسلمانانو مخوره دا حالات وکړي. ټول مسلمانان تاسو مریضان کړي دي، دوکان مو بند کړي، یاله شاپه مرولا کړي. دغه مولوي صاحب محترم دا ودرې غرض نه دا تازه ده که پرنۍ ده؟ تازه ده، پښتورګي وز ده، د پښتورګي د ظالمه ټکه به دا خلک وخوري په مغز کې کڼ نیولې کړه ده ختم او دوکان مو موقت داسې اقدامات ونه کړي په باندې نه کړي سبو هر یو دی نه دوکان مو موقت بندو راوځي.